There was a time when our city streets sounded یو like وخت this. و چې زمونږ د ښارونو په کوڅو کې به د آسونو د پښو ترپا وه، اوس د موټرو د ماشینونو شور ماشور دی. په راتلونکي کې به په خپلو ښارونو کې د موټرو کوم ډول اوازونه By اورو. 2040, تر 2040 کال پورې به د نړۍ 15 سلنه موټر برېښنایي شي چې اوسني پېټرولي او ډیزلي انجن لرونکي موټر څوکه د صحنې ووځي. خو زموږ نړۍ به له دې سره څومره بدلون وکړي؟ آیا برېښنایي موټر به زموږ آب و هوا او چاپېریال وساتي؟ آیا زموږ روغتیا به تضمین شي؟ د نن ورځې ارقام موږ ته د سبا په هکله څه ویلی شي؟ همدا دي څه به وشي که د پوښتنو لیست دی، او څه به پېښ شي که ټول موټر برېښنایي شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په 2018 کال کې د کاربن ډای اکساید تولید کچه تر 1992 کال خورا کمه وه، خو د 15.1 میټریک ټنه کې کموالی راوستلو لپاره ډېر کم پرمختګ ښکاري. د پېټرولي او ډیزلي موټرو او لاریو سره چې د امریکا 10 سلنه کاربن ډای اکساید تولیدوي، ساینسپوهانو، ماهرینو او د چاپېریال ساتنې برخې متخصصینو دا وښودله چې د موټرو برېښنایي کېدل یې ښه لار ده. خو آیا موږ به دې هدف ته ورسېږو؟ برېښنایي موټر د ښهو موټرو په پرتله چې په ګاز چلیږي ډېر ګټور دي. دا په دې معنا که په امریکا کې هر کس برېښنایي موټر واخلي نو د کاربن ډای اکساید د تولید کچه به په ناڅاپي توګه 8.4 سلنه راکښته شي. په ناڅاپي توګه ټول موټر برېښنایي ته اړول دومره اسانه نه دي، ځکه چې د اوسنیو برېښنایي موټرو بیه د نورو موټرو په پرتله $100,000 لوړه ده. کوم هېواد چې خپل موټر برېښنایي کړي نو د برېښنا لپاره غوښتنه او تقاضا به یې 9 سلنه لوړه شي. خو د امریکا تر نیمایي زیاته برېښنا له تیلو او سون توکو څخه تولیدېږي. آیا لا هم د دې ارزښت لري چې موټر برېښنایي شي؟ هو فکر کوم چې ارزښت یې لري. په وروستیو کلونو کې امریکا د خپلې برېښنا تولید لپاره د انرژۍ ټولې منابع بیا نه کېدونکې انرژۍ ته واړول، او داسې ښکاري چې په دغسې حالت کې د موټرو برېښنایي کېدل بیخي مناسب دي. د موټرو ډېرې کمپنۍ لکه شیوي، نیسان او ټسلا خپل موټر برېښنا ته بدل کړي چې ارزښت یې تر $10,000 پورې دی. که هر سړی برېښنایي موټر وچلوي او چاپېریال دوسته دندې او انرژۍ رامنځته شي، د شنو کونو ګازونه به راکم شي. حتی همدا اوس د لمریزو یا برېښنایي تختو چې ډېر خلک یې شمسۍ بولي، هر کال یې خرڅلاو دوچنده لوړېږي. د برېښنایي موټرو پام کېدو سره به نه یوازې دا چې په ښه ګمر ژوبله کې کمی راشي چې هر کال تر 50,000 زیات امریکایان د ښو ناروغیو له امله چې تر خپل وخت مخکې مړي کوم چې د موټرو د دود او هوا ککړتیا له امله رامنځته کېږي، بلکې په میلیونونو ډالرو ښو مصارفو کې به سپما وشي چې د روغتیا او صحت عامې لپاره مصرفېږي. خو د دغه څه به وشي پوښتناک حقیقت چې نو ډېر به غوره وي، او انشاءالله دې ته نږدې ده چې کله به عام شي. د برېښنایي موټرو خرڅلاو هر کال 8 سلنه زیاتوالی مومي. د آسونو په زمانه کې د فورډ په راتګ سره نړۍ ډېر ژر پرمختګ وکړ. نو اوس هم امیدوار اوسئ، ځکه چې راتلونکی ډېر ژر راځي. په ډېر لږ وخت کې به وګورئ چې د نوښت سړک موږ ته څه ډالۍ راکوي. Recharge yourself soon with some more What If.